अस्सलामुअलैकुम मलगरू په دې ویډیو کې درته د پاکستانی کرکټر زمان خان د ژوند په اړه معلومات درکوم چې زمان خان د کوم ځای سره تعلق لري، کرکټ ته څنګه راغی او آیا رښتیا زمان خان د افغانستان سره تعلق لري، زمان خان څنګه د زیرو نه هیرو شو، پاکستان کرکټ ټیم ته په څومره مشکلاتو سره راغلی، ټول معلومات تر سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او که تاسو د زمان خان مینوالي نو دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. زمان خان پاکستان کرکټ ټیم ته یو زبردست بولر میلاو شوی دی. زمان خان په اخیری اوور کې 4-15 یارکړي کوي چې د ټیم د فار لوبه ګټلې شي. زمان خان د ډیت اور سپیشلیست دی. زمان خان په اخیری اوور کې 4-15 بالونه میس کوي چې د ټیم د فار د لوبې په ګټلو کې مهم کردار ادا کوي. د لاهور قلندر ټیم د فار زمان خان په اخیری اوور کې مسلسل 2 کاله فائنل میچ ګټلې دی. زمان خان په کال 2001 کې په چک سواری میرپور آزاد کشمیر پاکستان کې پیدا شوی وو. تاسو به وایئ چې زمان خان په آزاد کشمیر کې پیدا شوی نو زمان خان څنګه پښتون دی؟ نو په اصل کې زمان خان د خاندان تعلق د وزیرستان سره دی. د وزیرستان نه زمان خان د خاندان آزاد کشمیر ته په کډه باندې راغلی نو په دغه واجب باندې زمان خان په آزاد کشمیر کې پیدا شوی دی. د زمان خان د خاندان تعلق د پښتنو مشهوري قبيله سلیمان خیل قوم سره دی. زمان خان رائټ هینډډ یعنی خیلاسي بولر دی چې د ملنګا شان بولینګ سټایل لري. زمان خان د پاکستان کرکټ ټیم یو داسې خوش قسمته لوبغاړی دی چې حافظ قرآن هم دی. زمان خان د کرکټ آغاز شروع څنګه وکړ، پاکستان کرکټ ټیم ته څنګه راغی، دا تاسو د زمان خان د خلینو په خپل واوري. तो अचानक ही वहाँ पे ग्राउंड में हमारे टे बॉल हो रही थी, उनको देखता था ऊपर से कि यार ये खेल रहे हैं, मैं भी खेल सकता हूँ. जब मैं मदरसे में जाता था ना तो इसी तरह चुप चुप के जाता था, ट्रायल देता था, दूसरे दिन फिर चुप के जाना, तो काफ़ी मुश्किल काम था. तो फिर मैंने ट्रायल दिया, सिलेक्ट हुआ. د زمان خان تعلق د ویډیری غریبي کورنۍ سره د زمان خان وای د کرکټ نه مخکې دیالي مزدوري هم کړې ده. मैं मजदूरी भी ज़्यादा करता था, मसलन बटे में इंटेक करता था, मसलन जो भी मजदूरी के लिए मिल जाता था. په کال 2020 کې زمان خان په کشمیر پریمیر لیګ کې د راولاکوټ هاکس په ټیم کې واغسته شو چې په دې کې زمان خان ډیر تباهکون بالینګ وکړو. بیا په کال 2022 کې زمان خان په پاکستان سپر لیګ PSL کې د لاهور قلندر په ټیم کې واغستل شو. په PSL کې 2 کال لخي کارکردګي کول نه بعد زمان خان ته په پاکستان کرکټ ټیم کې هم موقع میلاو شو. زمان خان د پاکستان لپاره اولنۍ شلوریزه نړیواله لوبه یعنی T20 انټرنیشنل ډابیو میچ په 23 مارچ کال 2023 کې د افغانستان خلاف کړی وو. د زمان خان د کرکټ کیریئر آغاز یعنی شروع وسوس شوی دی چې پر روان وخت کې به د کرکټ په دنیا کې یو غټ نوم جوړ کړي. که تاسو د پاکستان یا د افغانستان د بل لوبغاړي د ژوند په اړه معلومات غواړئ نو په کمنټ سیکشن کې نوم ضروری ولیکئ. ان شاء الله موږ به په ویډیو جوړ کړو. نو دا د زمان خان د کرکټ کیریئر او د ژوند په اړه لړ معلومات. د ویډیو په جوړولو باندې ډیر زیات مهنت کیږي نو ویډیو ضروری د نورو خلکو سره شیر کوئ. او تاسو د کوم هیواد د کوم کلی علاقې نه زموږ ویډیو ګورئ په کمنټ سیکشن کې خپل کلی علاقې نوم ضروری ولیکئ.